اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هیله ده ستاسو به روغ جوړ او خوشحاله یاستوئ. د پښتون افغان وتلی شاعر ګیلمن شهید ګیلمن وزیر یا ګیلمن اسدخیل چې د دوه کتابونه چې دي هغه تر چاپ وتلي دي. ټول پښتون افغان کم کتابتون چې دي یا ټولې لایبرریانې یا دوکانونه چې دي هغو ته تقریبا رسېدلي دي. دا یو کتاب چې دی له تاسو دومره ګیلمن یمه چې حد نه لري او په خوږمن زړه داسې غمجن یمه چې حد نه لري. دا یو پر سر کې د دې پر شا په کتاب چې دی دا کتاب پر دې باندې دا راټولونکي دا شعرونه چې دي دا دغه چې دی زموږ یو په دې اجمل اټک یو سبزی چې دی دا راټول کړی دی او پر دې باندې ډېره زوروره سیریزه لیکلې ده او په دا کې چې دي ځینې شعرونه چې دي هغه یو څه هغه شعرونه چې په 80 کاله وشو برباد شوم په هغه کې هم چې دي راغلي دي او په دغه کې هم راغلي دي. پر دې باندې مو مکمل او ریویوز خو د دې کتاب او له تاسو سره به شیر کوو. بل دا کتاب دی چې 80 کاله وشو برباد شوم ما د تکتو کتاب کور څخه اخیستی دی. په دا کې چې دی خوندوره خبره دا ده چې په دا کتاب کې زموږ وتلي ادیب او د انټلیکچوال دانشور غفور لیوال چې دی پر دې باندې سیریزه لیکلې ده او د دې سره سره اسدالله تڼي چې دی پر دې باندې سیریزه لیکلې ده او په د اماراتو ټولنې کم مشر چې دی دغه چې دی دیدار وزیر پر دې دغه چې د خپله سیریزه لیکلې ده او ورسره ګیلمن خپل سیریزه لیکلې ده. او خوندوره خبره دا ده چې دا کتاب دومره زیات وتلی دی چې اول وار چاپ شوی دی، دوم وار چاپ شوی دی او دریم وار په زرګونو کاپیانې چې دي دا بیا د ګیلمن شیخ چاپ شوی دی. پر دې ټول دواړه کتابو به په تفصیل خبره کوو. تاسو له موږ سره اوسئ. خدای مو خوشحاله ساته. 80 کلونه چې کم جبر پر پښتنو شوی دی پر دې خبره کړې ده او سره پر قامي او پارلماني په پاکستان کې کم پارلماني او قامي سیاست کې کوي پر دې هم دغه چې دی دغه کړی دی تنقید کړی دی او سره دا خبره کړې ده چې لاهور اسلام آباد هغه ټیم واور لنګه سوه چې کله روس رالی او بیا هغه ټیم واور لنګه سوه چې کله امریکا راله او بیا چې د امریکې په ټریډ سنټر باندې بریدونه وسو بیا جنرال مشرف پښتونخوا لوټي که باجوړ سوات وزیرستان او د دې ټول خپل روزل سوي کم تراګر چې و دلته د ډالرو په نامه باندې وزیرستان او سوات پوره 20 کاله جنګ کې په لمبو وسوځولو. دغسې وزیرستان یې ټول مهاجر کو آی ډي پیز یې کو او د نورو دغه چې دی پر دې استعماري جبر باندې پر پښتون وطن باندې دا خبره کړې ده. بیا یې د نقیب وزیر او ابراهیم ارمان او عثمان دغس کې چې دغه د اجمل خټک یو سبزی ډېره په زړه پورې سیریزه پر دې لیکل شوې ده. بیا د ګیلمن شهید شعرونه راوړي دي چې هغه غزل چې د هغه اوله چې د هغه غزل چې دغه لوبه ده او د دې د شا پر دغه باندې غزل لیکل شوې ده چې ستا په بیلتون دومره غمجن یمه چې حد نه لري په غمجن زړه داسې خوږمن یمه چې حد نه لري. بیا یې پښتنو په ایمان د لوبې وشوې په جماعت او په قرآن د لوبې وشوې د غفلت د خوب نه کله را پاسېږې د ملالې په پیزوان د لوبې وشوې. داسې مختلف غزلې چې دي راوړګې دي او بیا په آخر کې وایي ګیلمنه تا کې ننګ کله رادرومي ګیلمنه تا کې ننګ کله رادرومي چې په ګران وزیرستان د لوبې وشوې. بیا مخته د تکبیر یو غزل راوړګې دی چې په اکه ایس ویریږې له دار او له زنځیره مه کوه په حقه ایس ویره له دار او له زنځیره مه کوه مړ شه قیدي شه غلامي دې په ضمیره مه کوه. داسې مرګ خو حتمي دی خامخا مرې خو په نره مړ شه ای ګیلمنه یاره تېښته له تقدیره مه که. او دا د تکبیر په نامه نه شرمېږې دا ډېره مشهوره غزل ده د خوندې او د میندو د سلګونو نه شرمېږې چې بلې د پر کور دي د لمبو نه شرمېږې دا ستا هره ورځ 2-3 ماشومان الوځي په بم نو ته د هغو پرې پښو لاسونو نه شرمېږې. ارن بلور تایر داوړ مشال دې څنګه ير کړ بې ننګه د نقیب د پرهارونو نه شرمېږې. په تا کې نه غیرت شته
نه پښتو په نوم ګلخان یې چې ته د ګیلمن د پیغورونو نه شرمېږې. په یادونه کې دا لیکلي دي چې د شهید ګیلمن دلته د کام د زلمیو د ننګ دپاره د غورځنګ دوه زړور او ژبورې خویندې په وړانګه لوڼۍ او ثنا اجاز هم یاد کړي دي. هغه د دغه ویاړې خویندې د غورځنګ لومړۍ ورځ لښکرې وې او په ډېره مېړانه یې په هره غونډه کې برخه اخیستې ده. دغسې کې دا مجلس مخ په وړاندې وړی دی او مخته یې لیکلي دي چې مالګې په مالګې په نامه یې غزل لیکلي ده چې مقطع څه داسې ده له پردیو څنګه ګیلې وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهارونو باندې. ای ګیلمنه لرو بر افغان نه یو کېږي که ورته مړ شي په نارو او په شعرونو باندې. بیا یې حل لیکلی دی، د حل په نامه یې غزل لیکلي ده چې دغه د یو مخته ولاړ دی سازونه او غدار یم که حق خبره غداري وي ښه ښکاره غدار یم پرون غدار وم نن غدار یم سبا بیا غدار یم. که چېرته سپینه او صفا خبره کول جرم وي که د مظلوم او یتیم اوښکې پاکول جرم وي که چېرته خپل مظلوم ولس ته حق غوښتل جرم وي که تورو سرو د حیا ناموس ساتل جرم وي نو زه مجرم یم ما بندي کړئ ما په دار کړئ راشئ د خپل وطن کام په خبره مې سنګسار کړئ راشئ. داسې اوږد نظم لیکلی دی، ډېر زیات اوږد نظم یې لیکلی دی او په یادونې کې لیکلي دي چې په پورتنی نظم کې د ریاست د کړو تاریخي جنایاتو پوره تاریخ داستان پروت دی. د بېلګې په توګه په کوټه کښې د پښتنو وکیلانو د قتل عام چې ریاست یې ذموار و د پېښور په ښار صدر کې د آرمي سکول د لسګونو ماشومانو وژل چې وروسته ثابته شوه چې دا حمله چا کړې ده او پښتانه ژوبل. داسې د پښتنو چې کم جبر سوی دی هم دغه شیان یې په دې نظم کې راوړي دي چې زه غدار یم. او بله داسې دی چې د نقیب مسعود د ارمان شهید د مطلب دغه کم پوځي کم مشران چې دي پورتو یې تنقید کړی دی لکه جنرال مشرف رائل شریف قمر جاوید باجو همدارنګه نور مختلف شیان چې دي چې کوم په باروز او په مقام کې څو دغې راوړي دي. بیا یو بل دغه لیکلی دی چې هغه غزل ده چې پاکستان ته یې لیکلې ده نه ای د ژوندیو قبرستان رب دې ونړوه د میرامشاه پوځي زندان رب دې ونړوه د پښتنو نه د عزت ابرو او ژوند اخستی اور یې منافقه پاکستانه رب دې ونړوه. داسې نور مختلف شیان یې راوړي دي چې پر دې باندې یې دغه کړی دی. په یادونه کې دا لیکلي دي چې د شهید ګیلمن څو میاشتې د میرامسا په پوځي زندان کې زنداني و. په زندان کې چې کوم ظلمونه او وحشت ورسره شوی و هغه یې په یو نظم کې ټول یاد کړی دی. لومړی نظم یې په دې ټولګه کې شته، نور جریان به هلته ولولئ. د لیلا ګیله چې ده ډېر مشهوره نظم دی هغه چې دی ګیلمن وزیر په کوټه په پریس کلب کې هم ویلی و چې پرون لیلا داسې په چل ول کې ګیله کوله ویل خفه نه شې څه داسې یې کیسه کوله چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پېژنې د محبت شنې سرې رنګینې کیسې نه پېژنې. مختلف داسې د لیلا سره د وطن باندې څه حال دی او ته له مازه شنه او دغه خالونه غواړې پر دې باندې کړی دی. زمي چې بیرته خپل غیرت او ایمان ونه ګټم لکه پسونه لال شوي مشران ونه ګټم زما نه مه کوه ګیله د شنو خالونو تمه. یادونه په لومړي نظم کې د ریاست لخوا ټول ظلمونه په پښتون ولس یاد شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نومیالي هم یاد کړی چې تر شهید ګیلمن د مخه د پنجاب ریاست ورته په بڼه شهیدان کړي دي لکه شهید پروفیسور ابراهیم ارمان لوړي، شهید سناتور عثمان خان کاکړ، شهید عارف وزیر او دغسې نور مختلف مشران چې دي هغه یې لیکلي دي. او طاهر داوړ په دې نظم کې یاد کړی دی. نو د خړ کمر یادونه په دې نظم کې کړې ده او مختلف له پښتون افغان سره چې کوم دغه سوی دی پر دې دا خبره کړې ده. د لر او بر افغان ستر علي وزیر دغه د پراغه دغه کړی دی چې د لر او بر افغان ستر افتخار علي وزیره درزار علي وزیره ویې د خپلواکۍ نارې په جار علي وزیره درزار علي وزیره ته کله د دغه ټپه وایې چې مورې لنډی توپک مې راکه
راغلی وطن ته بلاګانې تورې تورې لنډی توپک مې راکه پنجاب لرې له دې کیسو نه ډار علي وزیره درزار علي وزیره. دغه علي وزیر چې دی دا شعر شهید ګیله من وزیر هغه وخت په شور او ذوق په غونډه کې ویلی و کله چې علي وزیر د پنجاب د تور زندان نه رایله شوی و او ورکلی و استقبال شعر یې په زرګونو ګډوالو په دې کې کړی و. بیا چې حد نه لري ډېر مشهوره دی نه د دې کومه غزل سي او دا کتاب بالکل د دې غزلې په دغه باندې موسم سوی دی لکه ستا په بیلتون دومره غمجن یمه چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې خوږمن یمه چې حد نه لري د پښتنو آیا لوټ کېږي او زه چوپ خوله ناست یم زه ګیله من دومره ډارن یمه چې حد نه. بیا یې و بغلان ته یوه غزل لیکلې ده چې کله په بغلان کې سیلابونه رالو یا دغه رالو چې په وینو سور پر هر دې کړمه د مور په غېږ کې ترهاګر دې کړمه په ګیله من هېڅوک زړه نه خوږوي قتل په داسې چل هنر دې کړمه. بیا یې بله غزل لیکلې ده چې مور نوې غزل مور وطن سخت دی ګیله من له شازلمیو څخه پتمنه غېږه یې د ډکه له پردیو څخه خاونده مړ کړې نامعلومو پرون نن اختر دی کونډه جلکۍ لچې خالي کړې له بنګړیو څخه د مغل خیلو په دربار کې سلامي ولاړ دی خوشحال خټکه ته خبر یې د لمسیو څخه د وطن پیغلې د وطن په ننګ راووتلې لکه چې تمې یې شوې لنډې د سړیو څخه جنګه پیغلوټې دي په سر لاسونه کونډې کړلې حجرې د کلي د خالق کړې له ژڼکیو څخه ای ګیله منه نور د مړه کام ته نارې مه وهه ګیله په کار ده خو په کار ده د ژوندیو څخه. بیا یې په پیغور باندې څلوریزه لیکلې ده. بیا یې رزمک ته لیکلې ده چې غږ د خپلواکۍ د یاغي یاغي رزمکه زړه ده د دشمن ریبي بې له تورې له توپکه او داسې مخته یې لنګ لیکلی دی عجبه وخت دی لنګ زمري د دستارونه وهي تور پنجاب د پښتنې مندې مخونه وهي یې ګیله منه ستا د خاورې دا زلمي ځوانان به اخر په کومو سترګو ګوتې په بریتونو وهي که شریط یې لیکلی دی چې زما په قتل که دا نوره نړۍ چوپ ده خیر دی خو مسلمانه زه خو ستا د کلمې ورور یم زما په لاش به دومره ویر وي چې توبې به باسې ځکه چې زه د شپږو خوندو کشری ورور یم. او ولي ته یې لیکلی دی دغسې کې یوه ډېره زوروره غزل لیکلې ده او بیا مخته یاره شم در نظار په څو واره یاره زما یاغي یاغي غداره یاره زه ګیله من دې بې له تا نه شمه زموږ سالار زموږ افغانه یاره بلا ته یې لیکلی دی څلوریزه بیا مخته لیکلې ده او داسې ملګري د یو چې چا ته ټیټ نشي سالاره ملګري د یو د ژوندانه پاره لاره چې ډېرو فنکارانو سندرغاړو چې دا غزل د ښکړې ده د جبرائیل وزر پټ شي په خوم خو مشې د ګیله من د زړه قراره ملګري د یو او که ډېرې سختې تکلیفونه راځي دي موږ له زندانه واخله تر داره ملګري د یو. او ته څه وایې دغه یو غزل یې د ښکړې ده ډېر اوږد نظم یې دې ته لیکلی دی او دا اوږد نظم چې دی بیخي پر ډېرو څپو باندې مشتمل دی او په دا شعر کې شهید ګیله من د پښتو ژبې تکړه سندرغاړي میرمن پاولینې ته د زمزمې او سندرې دپاره په خپله لیږلی و او شاپیرۍ نغمې ته هم لیږلی و چې د ګیله من د شهادت وروسته اغلې میرمنې پاولینې سندره کړه او سندره په بڼه خپور شو. ما ته دا شعر میرمنې پاولینې را لیږلی و چې زه پښتنه یم بې ننګینه قبلوم لالیه د ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره ځم لالیه د زرغونې انا لمسی یم ستا دعا په کار ده د وخت ملاله یم زلمي را پاروم لالیه الله دې نه کړي که شهید سولې په ننګ د وطن په تار د زلفو به کفن در ګنډم لالیه یا که ټپي شوې ګیله منه خیال دې ږدم په وینو بیا به په لوپو کې اوبه درته راوړم لالیه. او دغسې کې ذایقه یو داسې ذایقه شته چې هر بند به یې سکې بنده هم صرف نه یو هر یو زند به یې سکې ژمنه یې لیکلې ده دا در سره کړې کوم ملا د جنت ژمنه ده
دا خو جهاد نه دی اشنا، دا خو ورور وژنه ده. دلته یو ګلخان دی د کشمیر جنگ ته ټټر وایي، خپله مور یې ناسته په خیمه کې بې وطنه ده. دا بیخي دروغ دی، ریاست د مور مثال لري. اوح بیا پښتنو ته څنګه خپله مور دشمنه ده. ګیله من د ګلخان لفظ هغو پښتنو یا پښتون ته کارولو کوم چې د پاکستان آئین او قانون مني او د خپلواکۍ او د پښتنو واک اختیار مخالف وي. یعنې ګلخان د همدرد یوسفزۍ د مقالې ځاختل سوی ټکی دی چې هغه پښتنو چې د خپل تاریخ او د خپل کلتور نه ناخبره او پاته راغلي وي. دا دروازې په خوبونو مکړې بندي، د مکبونو دروازې په تاسو د شبند د جنتونو دروازې، زموږ د خوندو میندو ماشومانو په بد آل ګوا دی د پنجاب د زندانونو دروازې. وطن کې بدالي ده بده ورځ د وطنداره، موږ پورې په ماښام کړې د کورونو دروازې. جنت وطن هدره دی خو په قدر یې پوه نه یو، خدای بندې کړې په موږ د رحمتونو دروازې. او موږ کلی مزک د کلي نشته، ګیله منه اسد خیله چې بندې کړې لالیو د ددنونو دروازې. اجل ته یې ډېر زورور په زړه پورې نظم لیکلی دی. د زندان کیسه یې لیکلې ده چې زه به تر نیمې شپې زوړند وم، لاس یو خوا سر بل خوا عجب زوړند وم، د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم، شاتې په ملا یې په چټرو د ډنډو وهلم. خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه هم وجود یم خاورې کېږم فاني به شمه، خو په ننګ د وطن مړ شم قیمتي به شمه. کامي لښکر ته زه له سره و ما له تېر ورګډ یم، نو په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه. ما که په ننګ د افغان کلکه توره وتړله، اصلي وارث د خوشحال خان او د ابدالي به سمه. که مې دا ستا په شکېدلي وربل ننګ به نه کړل، د وطن خپېلې خپل تاریخ ته تومسي به سمه. ډېر لوی اوږد نظم یې ویلی دی چې د کوټې په پریس کلب کې د خپله ډیکلمه کړی هم وی. په لیندې دې بیتونو کې ښاغلی د باسخان علمیار دی، دا شعر هم دی کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ ومه نو زیری مې تر ګوره راوړئ. دا د باسخان علمیار شعر دی چې د شهید ارمان لوڼي د قبر پر ډبره هم لیکل شوی دی. موږ د کتاب پر شا پښتۍ یم د دې خاص ارزښت له مخه لیکلي وو. شهیده ګیله منه دلته خپل شعر کې نانغاړی دی. بغاوت دې لیکلی دی ما ته چې چا کنځل وکړې، په ننګ د کام هغو ته هم ما د یووالي خواست نصیحت کړی دی. دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم، د دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی. پښتانه ته لیکلي دي چې پښتانه د پاکستان نه دي صاحبه، پښتانه خو پنجابیان نه دي صاحبه، پښتانه د لر و بر د لوی ټبر دي، پښتانه یو څو کسان نه دي صاحبه. په دې شعر کې اشاره هغو ریاستي پښتنو په ساده پښتو باندې د هر پښتون چې دی هغه سر خلاصېږي او دغه چې دی دغه تړلی سي او دغه سي. بیا مینه چې ده مجبور به یمه، خو چې زما په مینه شک به نه کړې، لکه مورکۍ لکه پلارجان در سره مینه لرم، خلک به هر سهار سوایي ته ګواه په ما یې، افغانستان نه ګیلمان در سره مینه لرم. ګیلمن په خپله د وزیرستاني لهجه کې هم دغه کړی دی چې دا اجمل اټک چې دی هغه بیا په ترتیب کړی دی چې نور پښتانه هم په پوه سي. بیا په اور پسې شه ستا په نه زړه شکرانه، په اور پسې شه تر مطلبه یارانه، په اور پسې شه ګیلمنه چې نګار در څخه ولاړو، مړه ړنګه شه دنیا په اور پسې شه. په پورته شعر کې د شهید ګیلمن د خپلې کلیوالې لهجې له مخه د شعر په قافیه د مولانا او د مولانا دنیا بڼه ویلې ده. امام کټ مټ دغه زمزمې نه همداسې ولیکئ. دا خبره یوسف دغه کوي جنازې باندې لیکلی دی چې موږ تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو، په پښتونخوا وطن کې هره ورځ لاسونه وینو، ورته بمونه خښوي څوکیداران د وطن، زموږ په غوښو یې ماړه کړله لیوان د وطن. داسې اوږد نظم یې لیکلی دی چې بیا پر ډېرو څو پیجو باندې مشتمله دی، پر څو ورقو او څپو باندې دا مشتمله دغه دی. بیا لوی افغانستان ته لیکلی دی چې وجود مې لوی افغانستان دی، د مثال په توګه زړه پکې پروت ملت افغان دی، د مثال په توګه دې ظالمانو په ازغنو کرشو نیم کړی دی، بیا یې په ډېر وحشت په لر و بر تقسیم کړی دی. دغه نظم یې لیکلی دی، ډېر ښایسته نظم یې لیکلی دی چې مې تر څو په اټک باندې
دیوال وهلی نه وي ای ګیلمنه ترغه په موږ سیالي قسم ده په افغان د امن خوشحالي قسم ده اور لاسونه یو سړی سر ویزه او دغسې کې چمن خان ملک ملا خاموش دی دا کوم ننګ دی دا کوم دین دی د چمن څخه جوړ شوی یم برما هم فلسطین دی د کشمیر په ننګ د ډېرې چغې وکړلې پښتونه نن دې وار دی ستا سکه ورور په وینو رنګ دی څلوریزه د چمن غیرتي ولس د هغه اعتراض په هکله ویلی دی چې د چمن ولس 8 میاشتو راهیسې پر لت وهلی و او د پاکستان د حکومت هغه پرېکړه نه مني چې پر ډیورنډ لاین دی پاسپورټ ختم کړه سي دغسې کې بل نظم لیکلی دی یو شعر یې ویلی دی چې د غلامۍ له ژوند نه 100 ځله بهتر دی مرګی د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی او راضي دی کار ته اول خپله ګیلمن تیار یم سبا ته هم نه یې سارېږم دا دی نن تیار یم تاسې هم دې کار ته د ننګ په پړې ملا وتړئ صرف په خوله نه نغدي ارادې وتړئ بغاوت پښتانه په دې شعر کې اشاره هغو ریاستي پښتنو ته ده چې د پاکستان له جېجېدو راهیسې پښتنو په نوم د سیاسي ګوندونو مشران یا پهلوان کم خلک سیاست کوي پر هغو تنقید کړی دی یعنی چې تر اوسه پورې دوی څه ګټه نه وکړه او دغسې کې په اور پسې شه دغه کام سره په ژوند هم د خپل کام یم مرم به د کام سره تر هر سنګر تر هر ډګر به ځم د کام سره چاته به سر ټیټ نه کړم خرڅ او نه به ډار شمه واده مې ده په قرحان لاسونه ږدمه د کام سره او ټپهیز یې بیا لیکلی دی چې په وطن هر سړی دردیږي سړی خو یو ځلې مړه کېږي خو په خپل کام د قربانیږي ښځه په هر سړي کونډېږي سړی هغه دی چې پرې خاوره کونډه شي نه بیا بله ټپیزه ده چې ملت مې لر افغان دی په کام وطن مې ځان قربان دی خیر په برخه مې زندان دی سپین مخ مې لوی افغانستان دی دا تورې زلفې د بیرغ باد رپوینه زما ارمان خدای دې جوړ که رنځور جانانه خدای دې جوړ که مرم بې له تانه خدای دې جوړ که افغانستانه خدای دې جوړ که چې هر پښتون درنه پرانیستې تڼۍ دینه په یار مې سخت دی نه لورېږي خو په خپل کام مې زړه بدېږي که لالی مري که بندي کېږي که تور وربل مې ماتېږي پر وطن جنګ دی جانانه یې څارومه او کام کې بې ننګه خلک کم شه زموږ د دشمن په کور ماتم شه د پښتنو دشمنه سم شه په تا مې بیا خولګۍ قسم شه په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه او د ګلونو شار یې بختوره خدای خو دې مه کړه د نظره زما زړګی زما ځیګره ځکه ښایسته یې پېښوره چې له کابره مرور درته راځي نه او په جار نارې د لرو بر کړه یو کابل جان بل پېښور که ځان انقلاب ته برابر که ته د منظور خولۍ پر سر که زما میلي بیرغ پر سر وي در به شمه د ګیلمن وزیر جانانه زخمی وزیرستان نور شي آزاد له دې بلانه را جوړ شي لوی افغانستان چې روزمات مو د کابل په اذان شینه او خیر که اوس بد شي او که ښه شي د کام په ننګ دی هر څه وشي څوک دی قیدیان شي څوک دی مړه شي ریبره وار دی خطا نه شي تر شا دې پیغلې پښتنې ولاړې دینه او که کلک پښتون شوې کلک افغان شوې د پښتنو سره روان شوې نو زما ځان زما جانان شوې که د وطن په نوم قربان شوې په تار د زلفو به کفن درله ګنډمه او هغه خپلواکه ژوند مو ګنډیر شو په وطن بیا مغول چاپیر شو د پلار نیکه تاریخ مو هیر شو وار د نجیب د پګړۍ تیر شو نور پکتیاوال د پګړۍ نه پر سر کوینه زما جانانه خفه نشي زموږ ګلستان نه خفه نشي له ځان نه ګران نه خفه نشي وزیرستان نه خفه نشي د میرزا علي بابا بچیان به دې ګټینه لستنۍ وتلی تار دی په ملا ممات شو یې چنار دی څومره مې وکړو انتظاره ته چې راځې له کندهاره زه به چمن ته له چمبیل سره درځمه دا مې یقین دا مې ایمان دی هدف مې لوی افغانستان دی زما ترېنه سر و مال قربان دی یار له کابله را روان دی ما په تورخم ورته نیولي دی ګلونه پر پښتو جنګ دی پاته نشي
قومي غورځنګ دی پاته نشي، ژوند مو بدرنګ دی پاته نشي، په وطن ننګ دی پاته نشي، زغملی نشم د همزولو پیغورونه، او زما او ستا ترمنځ خنډ دی ځکه د دواړو ژوندون شنډ دی، زړه مې د تورو وینو ډنډ دی، پوزه دی کرشه دی ډیورنډ دی، سره ننګي دی لر و بر د افغان دینه. هم بس دغه آخري ټپیزه وه. هم پر دغه د ګیلمن شهید کتاب چې دی چې ما مختصر ریویو واخیستی او د هغه کتاب دی له تاسو دومره ګیلمن یمه چې حد نه لري، او دا بل کتاب چې دی د دې ریویو به بیا اخو پر دې سره بیا تخکو بیا به دواړه په یو ځای اپلوډ کوو. دویم کتاب اویا کاله برباد شوم. دا کتاب 2 ځله مخکې چاپ سوی دی او دریم ځل د ګیلمن شهید د مرګ بعد چاپ سو. لیکوال حضرت نعیم غیرت دی او مشهور په ګیلمن وزیر دی. په 2019 کې چاپ سوی دی. دغه بیا دا اوس کله بیا چاپ سوی دی، اوس کله اوس بیا دی شهید سو او بیا چاپ سوی دی. نه دغه مختلف سیریز په لیکل سوي کې ده او دا سیریز چې ده مختلف د کشمیر د جنگ نریټیو یې راوړی دی او دغه څو بیتونه د افغان انسان او افغان وطن د غمیزې اصلي روایت او نریټیو دی. دا سمه ده چې ښاغلی شاعر به هر څه سپین او مخامخ ویلو او ډېر به یې د ونري او استیارو پوښونه او سنګارونه پروا نه ساتله. ګیلمن وزیر چې دا شعر ویلو دغه اویا کاله برباد شوم په دا کې دا ذکر کړی دی چې د شعر وایي ده به د استیارو د تشبیهاتو ډېر خیال نه ساتي او ډېره نیغه خبره او ساده خبره به یې کوله. دا کتاب ډالۍ سوی د پښتون ژغورنې غورځنګ نومیالیو مبارزینو ته لکه انیب پښتین او ندیم اسکر ته چې د پښتون د کام او ویښتیا او روښانتیا دپاره یې قرباني میدان ته دانګړې دي چې کله دغه ندیم اسکر د پی ټي ایم برخه و او دغسې غفور لیوال ډېر زورور سیریزه پر لیکلې ده چې د پښتني مقاومت د ادبیاتو ژوندی فصل، د مقاومت د ادبیاتو رزسټنس لټریچر چې په یو شمېر پښتنو کې د مزاحمت ادبیاتو یا مزاحمتي ادبیات هم بلل کېږي، د ظلم، بېعدالتۍ، توپیري چلند، ټولوژنې، مسخ و مسخ تبعیض په وړاندې د هنري پاڅون او ټولنیز غبرګون ته ویل کېږي. د فلسطین، لاتیني امریکې او د تورپوستې نړۍ هم په فرهنګي تاریخ کې د مقاومت ادبیات خورا ځلان ځای لري. پښتانه چې اوس د نړۍ تر هر بل ولس زیات مظلوم او له عام وژنې، تبعیض، نسل وژنې، جنوساید او سازماني پوپنا کېدو سره مخامخ دی. د هر بل ولس په څېر خپل ادب او فرهنګ کې مقاومت غبرګون څرګندوي. اجازه راکړئ چې د قدرمن ګیلمن وزیر مقاومتي شاعري همدې ټولګې په پیل کې ووایم چې پښتانه ټول نړۍ له سازماني او سنجول شوي ظلم سره لاس او ګرېوان دي. اجازه راکړئ همدلته دا حقیقت چیغه کړم چې موږ له نسل وژنې سره مخامخ یو او د نړۍ ښکېلاکي ځواکونه د سیمه ییزو فاشیسټو استخباراتو په مټ غواړي پښتانه د نړۍ له مخه ورک کړي. یوازې شریف ملتپال نشنلسټ افغانان په دې نړیوال توته خبر دي او مقاومت کوي. د دغې نړیوالې دسیسې په تورو لاسونو کې لوبې، وسلې او تشدد زیان او ضرر پوهیږي او غواړي ټول افغانان د ژوند، مینې او سیاسي خرد وبېشي. په دې سمندر شان پاڅون کې زه ګیلمن وزیر د ننګ قامت په لومړي قطار کې وینم. پښتون ځوان مبارک شه. پښتون ته ژوندون غواړو. څېړنیوال عبدالغفور لیوال 2019 اګوست 10 مۍ. بیا بله دغه چې دا سیریزه پر لیکل سوې ده، دا سیریزه پښتانه مترقي لیکوال امارت په 2019 کې لیکلې ده چې ما چې څومره د ادب مطالعه کړې ده پرته له اختلافي نظرونو مې ډېر څه نه دي لیدلي. څومره فکري تضادات چې په فلسفه، مذهب، سیاست، معیشت او بېلابېلو نظریاتو کښې هغومره تضادات په ادبیاتو کې هم دي. مطلب دا دی چې هر ایزم د بل ایزم نه بدل نظر لري. هر ایزم چې دی هغه بدل نظر لري. د ادب او ټولنیز سماج د رشتې پاک او بیل نظرونه هم
هر ازم، هر دانشور، هر فلسفې د ادب او سماج په خپل منځي تړون بیل بیل نظر څرګند کړی دی. ځینې خلک وایي چې ادب به د سیاست نه لرې ساتو، ځینې بیا وایي چې ادب به د ژوند لپاره وي، ځینې وایي چې د لیک، تخلیق او کاري یا ساعمې ترمنځ د پوهې واټن به تنقید او نقاد په ذریعه کمو. یعنې د هر چا د خپلې پوهې په مستاق خپله رایه څرګند کړې ده. د دې ټولو رایو نه یوه خبره دا څرګندېږي چې ادب او ټولنه په یو او بل ژور اغېز لري، او پر دې باندې رحیم صاحب ارواښاد عبدالرحیم مندوخیل هم پر دې باندې ډیر زیات کار کړی دی چې سیاست د ژوند رهنما دی او ادب د ژوند تصویر او تفسیر دی. په نړۍ کې د ادب او سماج یو بل د ژورې اغېزې په نتیجه کې تاریخ ګواه دی چې په لویو انقلابونو ټولنیز او جغرافیایي بدلونونه راغلي دي. د کوم ټولنیز چې تخلیق او کاري په منځ کې د پوهې واټن فاصله ختمه شوې ده، هلته د ادب له لارې ټولنیز بدلونه حتمن رامنځته شوي دي. په نورو ټکي به ووایو چې کله لیک او تخلیق د ولسي ذهن سره ملګری شي، هلته د قومي او ټولنیز بدلون لپاره منظم غورځنګونه را پیدا کېږي. متاسفانه پښتنه ټولنه د ادب دغه قدر نه بې برخې پاتې شوی دی. ګیلمن وزیر یوازې د پښتني ملي مقاومت بلبل نه، بلکې په عملي توګه د شامار مخامخ ولاړ هغه اساطاري پهلوان هم دی چې د ساندو او چیغو ترڅنګ یې د تورې او ډال شرنګاشرنګ اورېدلی شو. زولنې، پردیسۍ، سپکاوی او مرومت د دې مبارزې تر ټولو اسانه ګواښونه وګڼئ چې لا د ژوند و مرګ خطر یې په لومړي لیک کې دی. په کیسو نشي په تلي به ورتږدو سرونه، د غلامۍ له غړوندو چې خلاصو سرونه. تاریخ ګواه دی بې له خدایه چاته ټیټ شوی نه دی. د ننګیالو، د میړنو، د پښتنو سرونه د خپل حقوق او ازادي پر موږ تر هغه قسم او زما ملګري چې تر څو موږ سره په سرونه د دې دوه مخو مشرانو سره نه خوري سمون، دغه بس دی درانه کړي په شملو سرونه. موږ د وطن ګټو ساتونه داسې نشي چې خپلواکي غواړو، ضرور به ماتو سرونه. او حوصلې مه ماتوئ ملګرو، دا متل دی پر سر یې لار وي که هر څو لوړ وي د غره سرونه، چې د افغان نوم نه منکر وي د خوشحال په توره یې ګیلمنه له هغه به غوسه سرونه. د ګیلمن او د همزولو د نسل سرښندنې روایت له زاړه هغه سره توپیر لري چې دوی بې ځایه د وژلو او وژل کېدو چیغه نه وایي. دا د دوی دپاره ژوند مهم دی. دوی هوښیار او ژوندد پلوه مبارزه کړې ده. د ویښتیا نقش هم دا ده چې باید وګوري چې خپلواکۍ حماسي بابلالو سره روښان توپیر لري. موږ د وطن ګټو سره هم ساتو، نه داسې نشي چې خپلواکي غواړو، ضرور به ماتو سرونه. حوصلې مه ماتوئ ملګرو، دا متل دی پر سر یې لار وي که هر څو لوړ وي د غره سرونه. دغه د اماراتو لخوا چې دی دغه یوه سیریزه پر لیکل سوې ده چې ډېره په زړه پورې سیریزه ده، ادب او سیاست یې سره تړلی دی. او د وطن په آخر کې دا لیکلي دی چې ګیلمن وزیر هم په هغو تخلیقکارانو کې دی چې خپلې قومي مبارزې نه یې له زړه نه کار ویلی دی، د قلم د نوکي نه یې نښتر جوړ کړی دی، او د غاصبګرو د پروپاګنډې د منحوسې بلا څېړنې ورڅېړلې دي. ګیلمن وزیر که د ادبي روایاتو د شعري هنرونو مطالعه وکړي، بیا موږ بلا تر دې ویلی شو چې ښاغلی به یې وخت تر دې هم څو چنده ښکلې شاعري وکړي. د سپېڅلي غدار ته ډالۍ نوم نظم برخه یې دلته رانقل کوم. تاسو 80 کاله برباد شوم، په دې هیله چې پرېږدم چې یې ولولئ. سپېڅلي غدار ته ډالۍ. سلامونه د زندان خوږو ملګریه، سلامونه د زندان خوږه ملګریه، د هر درد او د سلګو بلا دې واخلم، په لیمو دې ښکلومه مړوندونه، د زنځیر او زولنو بلا دې واخلم. ته د دې ویده د ننګ تصویر یې، د تاریخ د یوه نوي باب کیسه شوې، تا مو ویني په رګونو کې تودې کړې، ته د عشق د یو خواږه کتاب کیسه سوې، د پښتون افغان وطن د تلپاتې سولې په هیله. دیدار وزیر پښتانه مترقي لیکوال، امارات، 2019 کې دغه سیریزه لیکلې ده. د پښتنې د حماسي پر ادب یو بل ستوری په ځلېدو دی، لکه دغه سیریزه چې ده. دا سیریزه ګیلمن وزیر د بیرین په یو ټولنه د سنګت په تربورک افغان د ادبي او فرهنګي ټولنې مشر انجینیر سید لا تڼي دا لیکلې ده چې د پښتني حماسي ادب پر هسک یو بل ستوری په ځلېدو دی.
لکه د نړۍ یو شمېر نور قومونه پښتانه هم تل ډېر وخت له سترو نه پرتله کېدونکي نابرابریو، ظلمونو، تاړاکونو او نسل وژنې سره مخ شوي دي. کله مقدوني، سکندر، علاقو، عربو، مغولو، ګورګینانو څخه رسا نن ورځې ته راشو، نو ګورو په مختلفو ډولونو کې د دین او مذهب په نامه، کله د سیاسي همغږۍ په پلمه او کله هم د قومي او ژبني توپیر له لارې دغه قوم د ځپلو هڅې شوي دي. لنډه دا چې د پردیو تل دا هڅه کړې ده چې تر څو دا قوم، دا وطن در په دره کړي او دا وطن له نورو پریشانیو سره مخامخ کړي. خو د پښتون قوم له ښه شامته په دې کول کې تل داسې زمري پیدا شوي دي چې هر غلیم ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړي دي. او دغه باتور قوم هر غړی د غلیم سره د مقاومت لپاره خپله لاره غوره کړې ده. چا د مبارزې لپاره سیاسي لارو چارو ته مخه کړې ده، څوک د جګړې په ګرم سنګر کې پنجې نرموي، ځینې بیا د ټولنیز رسنیو له لارې د ظلم په وړاندې خپل غږونه پورته کوي، او یو شمېر نور بیا په خپلو حماسي ویناو او نظمونو د غلیم سره مقاومت ټول سنګرونه تاوده ساتي. په لره پښتونخوا کې هم تل شاعرانو د ازادۍ سندرې او ترانې ویلې دي، او لر بر پښتانه د حماسي نظمونو په ویلو کې پوره لاس لري، او له هغه څخه د پښتو ژبې ځوان شاعر ښاغلی ګیله من وزیر هم دی. که چېرته لیک او تخلیق په معنا منشا او مدا پوه شي، بیا که چېرته ټولنیز ذهن ځای په ځای د لیک او تخلیق معنا منشا او مدا ته رسېدلی هم دی، بیا هم داسې لیکونه او تخلیق ته رسېدلی دي چې د قام او ټولنې لپاره د زهر و کردار لوبولی دی. روڼ مثال یې په پښتون افغان وطن کې د سولې څیزونه هغه لیکل شوی او تخلیق شوی ادب دی چې د ورور وژنې پیغام یې درلودو. دغه ادب ته موږ ورور وژنه ادب هم وایو. بده به نه وي تر اوسه پښتو ادب په دې نه دی توانېدلی چې په مجموعي ډول قامي او ټولنیز ذهنونه باندې اغېزه وکړي. لامل یې دا دی چې زموږ شعر د قام او اجتماعي نفسیاتو ترجماني نه کوي. په لاره کې پروت کاڼي ته که څوک ورټیټ نه شو او له لارې یې څنګ ته نه کړو، نو حتمن به د یو نوک پرې ولګېږي. د پښتنو ولسي ذهنونه هم وبهو په لاره کې د بې مقصده پرتو کاڼو په څیر دي. که د پښتو ژبې لیکوالان د دوی د ذهني سطحې راپورته کولو لپاره خپل لیک او تخلیق د دوی د پوهې مطابق ونه کړي، زما په خیال زموږ ادب به هېڅ قامي بدلون رامنځته نه کړي. پکار دی چې پښتون لیکوال داسې لیک او تخلیق وکړي چې قامي ولسي ذهن د قامي سیاسي، تاریخي او وطني شعور سره اشنا کړي. په خپله لیک او تخلیق کې داسې موضوعات ته ځای ورکول چې د کاري او سامع ذهن ورته بې له څه ستوني ورسېږي. د پښتون افغان وطن د ننني مجموعي ستوني له لمر په څېر روښانه دی. د نړیوالو او روزګارو لخوا د زورواکانو لخوا پښتون افغان وطن کې د زور ازمایلو له امله زموږ په وطن کښې اور لمبې بلیږي. د سیمې متعصب قامونه لخوا زهرجنې پروپاګنډې له وجې پښتانه په ورو وژنه لګیا ده. باید پښتون لیکوال خپل لیک او تخلیق کې داسې موضوعاتو ته ځای ورکړي چې د ورور وژنې پر ځای ورور پالنه وي. د سیمې متعصبو قامونو د نړیوالو زورواکانو خلاف ذهني، نفسیاتي او شعوري مزاحمتي رویه موجوده وي. د ګیله من وزیر شاعري که څه هم دا فن او هنر لږې ډېر نیمګړتیاوې لري، د شعري نزاکتونو د تشبیهاتي استعاراتي نظام د روایت خیال یې نه دی ساتلی، مګر پښتون افغان وطن کې د روانو زورونکي بوږنوونکو حالاتو په نزاکتونوي څرګنده او بربنډه تجزیه، تبصره او تنقید کړی. د شعر مجموعي مزاج ولسي دی چې ولس د مجموعي نفسیات څخه دی دا وتړي. او نوم یې حضرت نعیم غیرت دی چې په 1994 کال کې شمالي وزیرستان په رزمک کې زیږېدلی دی. ښاغلی ګیله من وزیر لومړی زده کړې کړي دي. ګیله من صاحب لیازوان دی، خو د ژبې فصاحت او د منطق پخوالی یې د هر افغان لپاره ویاړ دی. د ګیله من وزیر د تخلیق ډېره برخه حماسي، مقاومتي او انتقادي شعرونه جوړوي. د ښاغلي ګیله من صاحب یو بل ځانګړه دا ده چې ډېر خپل شعرونه یې له یاده هم ویلی شي، چې له دې کبله یې د افغان ځوانانو مجلسونه او ناستې ښه ګرمې ساتلی دي او د هغو په زړونو کې یې ځای موندلی دی. ښاغلی ګیله من وزیر د لوړ مورال دردونکی زړور ځوان دی چې خپل نظریات په زغره ده او بې له ویرې او ترهې د پښتون قوم د میرسمونو غوږونو ته ورسوي. د پښتونخوا په خاوره د نوي ازادۍ غوښتونکی حرکت پښتون ژغورنې غورځنګ
له پیاوړو غړیو څخه د حرکت د موخو او تحقیق لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې د ځانګړي قدر وړ دي. پښتون قوم کې دغسې پیاوړو ځوانانو شتون موږ د افغان ملت په ښه او نیمګړي راتلو باور کوي. نور نه د لوستونکي وخت نیسم او نه د ښاغلي ګیلمن وزیر د شعرونو لوستو ته یې ملګري زه خنډ نه جوړېږم او ملګري دې شعرونو ته رابولم. باوري یم چې هر لوستونکی به د خپل هنري ذوق سره سم د ځان لپاره یو څه پکې ومومي. په ټوله پښتنه مینه د سنګت پتربورګ د افغان د ادبي او فرهنګي ټولنې مشر محترم مشر انجینیر اسدالله تڼۍ. وروسته خپلې خبرې ګیلمن لیکلي دي چې ګرانو او درنو لوستونکو، تاسو ته به معلومه وي چې زه د شمالي وزیرستان د وسلې تحصیل سب ډیویژن رزمک غرنۍ سیمې یو ولسي شاعر یم. مخکې له دې چې مزاحمتي ادب ته مخه کړم، په سیمه کې به مې د شادۍ په مجلسونو کې د سیمې له ځوانانو سره د لغاتو مقابلې کولې. د مزاحمتي ادب شاعري مې پر شمالي وزیرستان د پوځ 2014 کال د ضرب حزب عملیاتو امزولې دي، خو د سرو شونډو پیزوان ګودر او منګي سره مې هغه ورځ مخه ښه وکړه، په کوم ورځ چې د منظور احمد پښتین تر مشرۍ لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو. زیات کوشش کوم چې خپلې شاعرۍ کې سرو شونډو پیزوان ګودر او منګي ته ځای ور نه کړم، ځکه نن ورځ پښتون او لر ور په خپلو وینو کې لت پت او د نامعلوم جرم په اساس د معلوم دشمن لخوا سزا ورکول کیږي. نن ورځ نه یوازې زما بلکې د هر پښتون شاعر او لیکوال مسؤلیت جوړیږي چې د شعر او لیکونې په ذریعه دغه زوړېدلی قوم ویښتیا او روښانتیا مثبت بدلون ته راوبلي، تر څو پښتانه نور په رښتون ډول د غفلت له خوبه پاڅي، خپل دوست او دشمن وپېژني، د معلوم دشمن له لاسه ونیسي او لاس یې نه د پښتون په وینو لړلي سره وغورځوي. نور خپلې خبرې نه اوږدوم. په آخر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له تکړه او فعال ملګري ښاغل میرویس احمدزي وزیري زیاته شکریه ادا کوم چې بنده یې د کتاب چاپ ته وهڅولو. نن ورځ د هڅو برکت دی چې د 80 کالو برباد شوم شعري مجموعه ستاسو په لاس کې ده. د سیمې په کچه د پیژندل شوي لیکوال او شاعر ښاغلي عبدالغفور لیوال صاحب زیات ممنون یم چې زما پر ماته ګوډه شاعري ښکلې سیریزه ولیکله. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې د پښتانه مترقي لیکوال د ځلیدونکو ستوري ښاغلي دیدار وزیر او د روسي په سنګت پتربورګ کې د افغانو د ادبي فرهنګي ټولنې مشر ښاغلي انجینیر اسدالله تڼۍ زیات شکریه ادا کوم چې سره له زیاتو مصروفیت یې زما د ماتې کوډې شاعري لوستو ته وخت ورکړو او په شعري مجموعه خپل نظریات ولیکل. هیلهمند یم چې 80 کاله برباد شوم شعري مجموعه په رښتیني ډول د پښتون قوم د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون سبب وګرځي. په درنښت ګیلمن وزیر بیرین د پردیسي ماښام 2019 د اګست 19 80 کاله وشو برباد شوم. اوله غزله ده چې زه په اتفاق او احتیاط شوم، ملګرو نورا شوم، انډیس شوم، موسات شوم ملګرو، اخر زموږ په وینو دا سړی کله مړیږي، 80 کاله تباه شوم برباد شوم ملګرو. وزیر ګیلمنه زه ترې 100 ځله قربان شوم، خو بیا هم دغه په خوله فساد شوم ملګرو. د جنت ژمنه دا در سره کړې کوم ملا، د جنت ژمنه ده دا خو جهاد نه دی اشنا، دا خو ورور وژنه ده، ځان به پاک وژنې، تور ته تور او سپین ته سپین وایې، ځکه زمانه ګیلمن در ګیلمنه ده. او د مومندې ملالې ته چې هغې ډېر زیات همت وکړو او هغې ته کله چې خلک ور واوښتو بیا یې وویستو، نو هغه ملالې ته یې لیکلی دی په پنجاب په د لیدو زور د پښتنې پیغلې، پنجاب په و د لیدو د پښتنې پیغلې، هېڅوک ماتوی نشي غرور د پښتنې پیغلې. ګوره ګیلمنه لیده سپي دي نور عبرت واخلي، نه چې په ګزار شو په نسکور د پښتنې پیغلې. او بیا یې ګل خان ته لیکلی دی. ګل خان یو کرکټر دی چې هغه پښتانه چې کوم پښتانه د خپل تاریخ څخه خبره وي، د خپل کلتور د فرهنګ څخه خبره وي، د خپل اتلانو او د تاریخ څخه خبره وي. ګل خانه زه یې نه منم دا څوکیدار غل دی، زما فکر خوشحال دی،
د ده فکر د مغول د ایمان به څنګه تیر کړي، ته په زیرو ورته ګورې، دا ستا په کلي کور او په عزت جوړ غوبل دی، پروا مه کوه حق ته به حق وایې ګیلمنه، هېڅوک هم نه دی خلاص چې پوره شي یا اجل پوره شوی یا اجل دی. باجوت یې لیکلی دی چې هغه چې په پرمي ستا جیل مرګ ته د اختر غوندې سینګار کومه باجوه، د ظلم خلاف غږ دې شه په جار کوم باجوه، منم چې نور څه وس د ګیلمن اسد خیل نشته، په سیر او شاعرۍ به دې سم کار کوم باجوه. باچا خان په زولنو کې لیکلی دی چې قیدي کړی و تورمخو باچا خان په زولنو کې، عادت دی د پښتون کام اتلان په زولنو کې، یا خدایه موږ بې وسه یو نه کار پرې نازل نه کړې، او داسې آخري مقطع ده د حق د ازادۍ چغه به پرې نږدې تر مرګه په ټول عمر بندي شي ګیلمان په زولنو کې. په کیسو نشي دا وایي چې په کیسو نشي په تلي به ورته ږدو سرونه، د غلامۍ له غړوندو چې خلاصوو سرونه، چې د افغان له نوم منکر وي د خوشحال په توره یې ګیلمنه، له هغو به غوڅوو سرونه. غل بدنام شو باجوه او آصف غفوره ته یې څلوریزه شپږ دغه لیکلي دي، او بیا پر مختلف باندې داسې لیکلي دي، پر افغانیت یې لیکلي دي چې په افغانیت خو د لنګمار ټکنالوژي ګواه ده، مزایل غوري غزنوي او عبدالعلي ګواه ده، بس زه چې ځان ته افغان وایم غدار مې بولي که نیم زما افغانیت با اسمبلي ګواه ده، په پښتو مړ دی سپیناوی ته هېڅ اړتیا نه لري، د ګیلمن مبارزه او شاعري ګواه ده. نشانه تراګر زه یمه، نشانه د تراګر هم زه یم، مردار هم زه یمه، شهید زه یمه، در په در زه یمه، یې ګیلمنه اسد خیله ډېر ساده پښتون یم، بې ننګه زه بېوقوف زه نر بهادر هم زه یم. او منظور پښتون ته یې لیکلی دی چې ملنګ یې باچا خان درته، ملنګ سړی یې باچا خان درته چکچکې وهي، لالیه ډېر مغروران درته چکچکې وهي، سترګې دې ډکې وي له اوښکو خو چې ستا غږ واوري، د وطن کونډې یتیمان درته چکچکې وهي، ښکاره له ویرې ویل نشي خو قسم ومنه، په زړه کې پټې ګلخانان درته چرچکې وهي، چې ستا په خوله سپینې کیسې کوي او سر هم پرې شي په هر محفل پې ګیلمن درته چرچکې وهي. او سپېڅلی غدار ته ډالۍ د زندان خوږو ملګرو ته یې لیکلی دی که نه، او بیا یې مخته شهید طاهر داور ته ډالۍ کړی دی چې انسان یم خو نړۍ توپک سلی رانه جوړ دی، که څوک پاته وي راشو یې نشان راباندې زده کړئ، او چې لر و بر پښتون سره یو ځای کړي ګیلمنه، یا خدایه داسې شعر داسې ټپه راباندې زده کړې. د شهید ارمان لوڼي په یاد کې لیکلی دی پرېږده چې چغه ډېره زیاته مشهوره هم سوه او دا ډېره زیاته ډیکلمه هم سوه، ډېر هنرمندانو سندرغاړو ډیکلمه هم کړه چې پرېږدئ چې چغې سورې وکړم ارمان شهید دی، د لر و بر پښتون وطن ولس ارمان شهید دی، او دغه دی لالیه دغه انقلاب دی زړه به نه ماتوې، یو ورځ به داسې شي خبر چې ګیلمن شهید دی. لر و بر افغان ته نظم لیکلی دی، پر څو پیجو مشتمله دی، ډېر اوږد نظم دی، او غمجن یمه ستا په بېلتون دومره غمجن یمه، چې حد نه لري په ماشوم زړه داسې غمجن یمه، چې حد نه لري د پښتنو عزت لوټ کېږي، زه خاموش ناست یمه، زه ګیلمن دومره ډارن یمه، چې حد نه لري او نه شرمېږې، ته د خوندو د مندو د سلګونو نه شرمېږې، چې بلې دې پر کور د دې لمبو نه شرمېږې، ستا هره ورځ دوه درې ماشومان الوزي په بم، نه ته د هغو پرې پښو لاسونو نه شرمېږې، او په تا کې نه غیرت شته نه پښتو اصل ګلخان یې، چې ته د ګیلمن له پیغورونو نه شرمېږې. بیا منظور خاني په کار د ډېر اوږد نظم ښه نظم یې لیکلی دی، نه مالونه غواړو نه مو بنګلې په کار دی، نه باچایي غواړو موږ نه مو پیسې په کار دی، د غلامۍ له زنځیرونو ازادي په کار ده، نور افغانیت په کار دی، نور منظور خاني په کار ده. بیا وایي څه پښتو او څه بې ایمان شي، وایي څه پښتو او څه به بې ایمانه شي، چې د ورور په ضد له بل سره روان شي، څوک چې سر لکه منظور پر وطن شیندي نو هغه سړی د ټول ولس جانان سي، چې لر و بر پښتانه یو شي ګیلمنه، بس پوره به مې د ټول عمر ارمان شي،
افغان مه وژنه، ظالمه بس کړه، افغان مه وژنه، د بل په خوله باندې خپل ځان مه وژنه، او خدای د یو سوال یې ضرور قبول کړه چې په بېننګ مرګ ګیلمن مه وژنه. علمزیب ته یې لیکلی دی چې علمزیب مسعود ته چې وي به په کوم حال له ګل نازکه علمزیب، چې وي به په کوم حال له ګل نازکه علمزیب، د ورکو پښتنو په غم کې ورکه علمزیب، د تور شیطان دی توره څېره وشوه د نړۍ، ته په تور ځنځیر کې بندې ته نو ځکه علمزیب، قربان د اسدخیل ګیلمن در باندې ویاړم، د ټولو پښتنو د زړه ملکه علمزیبه، شیطانه منافقه. دا د ارمان لوڼي دغه شعر یې دغه کړی دی، شی وینې که په قصد کوې شیطانه منافقه. بیا عمران خان ته داسې یو خبره کړې ده که نه، علي محمد خان ته یې کړې ده، او چې مناسب نه دی او موږ یې دلته راوړو که نه، داسې مختلف شان دا د هغه کوم منافق د ارمان لوڼي کومه قافیه سي وردیب چې پر هغه یې دغه کړی دی. زخمي وزیرستان ته یې نظم لیکلی دی، په غم یې وژړوې ټول لر و بر افغان پښتانه، تپوس ته ورشوی پېښور د سوات او مردان پښتانه، او ماجر او دهشتګرد څوک مې متاثر بولي او څوک راته ماجر وایي، خدایه ټول جهان ده راته ولې ترهاګر وایي. پښتون وروره پښتنه پیغله یم، خور دې یم چې په در ګرځم سوالونه مې نه شرمېږي، یې ګیلمنه اسدخیله ډېر بېننګه شولې، چې لیده یې دومره پیغورونه نه مې نه شرمېږي، افغان یمه. دا یو غزل ده، منظور پښتون ته وایي د بېامنۍ غر ته مې وتړه ملا له خیره، دعا کوه وروانېږم بسم الله له خیره، چې ګیلمن وزیر یې کله سر ته ورسېږم، پرې لګوم د امن شل وړه جنډا له خیره. د منظور تصویر ته ګورم، دا یو دغه یې لیکلې ده، وینه پکې زه د یو آزاد پښتونستان انځور، ورځ کې یې 2-3 ځله ضرور تصویر ته ګورم، شي چې مازدیګر مین تصویر د معشوقې ګوري، زه ګیلمن هر وخت د منظور تصویر ته ګورم. شهید نقیب الله چې په شهید کې هغه ته یې لیکلی دی، ګران منظور په پښتون ته یې لیکلی دی، او غزل په درتلو مې پایبندي ده، زما غوښ یې پرې کوي په فریادو مې پایبندي ده، په خوله خاندم په زړه ژاړم په سلګو مې پایبندي ده، ګیلمنه اسدخیله دیدنونه مې مشکل دي په راتلو د پایبندي ده، پر درتلو مې پایبندي ده. دا څنګه زه پښتون یم، یو ډېر غټ نظم یې لیکلی دی که نه، چې بیا یې ګل خان ته ډېر اوږد نظم لیکلی دی، له مرګ ویریږي مرګ په خدای که بې اجله راځي، بېننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي، نه په وطن ننګ درځي نه په کلي کور ننګ درځي، در تر سرتور یې کړه نه په کونډه خور ننګ درځي، په زړه سوری شوه درته نه په بوره مور ننګ درځي، 3 کاله کېږي ژوندی ورک نه په خپل ورور ننګ درځي، نه د مکتب نه د جومات نه د قرآن په امن، نه د سپین ږیري ماشومان نه د ځوانان په امن، ستا د مشرانو له سرونو یې شملې کوزې کړې. داسې اوږد نظم لیکلی دی چې بیخي پر پښتنو، او په آخر کې دا وایي و ګل خانه یاره خو که نر پښتون افغان جوړ سي، وته که تور دشمن لره به تندر د اسمان جوړ شي، او د ګیلمن وزیر صفا خبرې زور درکوي، لالیه دا په بېننګۍ باندې پیغور درکوي، ما نه ژړا د پېښور هم له کابله راځي، بېننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي، پیغلو ورته بیه کړې نتکۍ پېزوان چې ننګ کوي، پیغلو ورته بیه کړې نتکۍ پېزوان چې ننګ کوي، ژړې مات منګي شلو نه اوبه ساتي نه ټنګ کوي، زه منم چې ورور مې و خو اوس مې وروروري ګرانه شوه، زه یم په شمله مین خو دی مینه پلنګ کوي، دا چې په کوڅو ګرځي پښتون ولس ته ژوند غواړي، هغه ګیلمن وزیر دی خوی لکه ملنګ کوي، او شیطانه دوکانداره سودا د انسانانو پکې کږي نرخ ارزان دی، ای زموږ په پاکستان کې عجب غوندې دوکان دی، که چېرته دې توده د پښتنو وینه په کار شوه نو ورشه GHQ د هایکورټ د پارلمان، داسې مختلف تنقید یې کړی دی، دا ډېر زیات شیان یې دغه کړي دي. شاعره په صفا ویل باندې زړه مه بدوه، د سیمې لارې په ښودلو باندې زړه مه بدوه، راځه سوچ وکړه تا ته څه او ما ته څه پکار دی، ته خو شاعر یې بد ته بد ویل ښه ته ښه پکار دی، ولې ویرېږه زما وروره اک ته اک ووایه، رازه کمزوري ته کمزوري کلک په کلک ووایه. داسې لوی اوږد نظم یې لیکلی دی. او بل رب دې تل لره منظوره،
د لر و بر افغان د زړګي سر د سترګو توره، د هر ظالم زړګي د رب لره تل د هر مظلوم زړګی رب دې تل لرم منظوره، د حدم تشدد د لارې جنګ دی ګیلمنه، راپورته یې کړه جوړه یې کړه، راپورته یې کړه جوړ کړه له قلم نه توپک توره، چې ذهن د غلام وي او آزاد دې وي وجود، چې ذهن د غلام وي او آزاد دې وي وجود، ترې سر ځله بهتر دی مرګ زندان او تشدد، تمه د پښتو به ترېنه نه کړې ګیلمنه، ډوډۍ ته چې روټۍ وایي شیدو ته وایي دود، او چې په ټټر بیرغ د لوی افغانستان ګرځوم، ګرم نه یم خود په زړه کې ګرم نه یې خود به زړه کې کرکه له افغان ګرځوې، چې په مغزو کې مطالعه پاکستان ګرځوې، تا ته میدان د تلو له نشته ضرورت، پنجاب په ته خو په څنګ کې د ژورې خولې ګلخان ګرځوې ګیلمنه، ته خو څه چې ستا نیکه غدار دی چې په ټټر بیرغ د لوی افغانستان ګرځوې، او وجود مې لوی افغانستان دی. د مثال په توګه دا په له تاسو دومره ګیلمن یم، په دا کتاب کې هم دغه دغه سوی دی، دا نظم ډېر ښه دغه دی، د ولسمشر د لر و بر افغان ولسمشر اشرف غني ته یې نر غني باتور غني زمری غني دی د پنجاب سترګو کې اغزی غني، خدای به څه خدایه په څه مه کړې مېړانې، وی به وي د راته زر کاله ژوندی غني. زموږ په علاقه کې انسانان الیدل، دا چې په کله په وزیرستان کې انسان تشدد کېدی نو دغه یې لیکلی دی، پر ځمکې یو ځای و چې هلته یو انسان چې و هغه حلال شوی و، پر هغه یې لیکلی و څاروي مو وطني وو قصابان یې میلمانه وو، زموږ په علاقه کې انسانان حلالېدل، د روډ د غاړې کاڼي یې لا اوس هم په وینو سرې دي، دلته هره ورځ 4-5 کسان حلالېدل، نور لنډه اوږده یې څه کړې اسدخیله ګیلمنه، په نام د منافق به مسلمان حلالېدل، سره خولۍ دا چې جوړه یې هر جابر ظالم ته غم دی، سره خولۍ نه د ولا سم اټم بم دی، د کافرې تراګرې شا وردۍ ده، دغه غږ مو اوس خور کړی چم په چم دی، دا د لر و بر ناره ده که چاړه ده، د ګلخان زړګیه خوس لکه غنم دی، پر افغانیت مین یو او دشمن مو یو دی. بیا یې مخته لیکلی دی چې مبارز ملګري یعنې پښتین ته یې لیکلی دی چې ما پر ځان آرام دا دی ځواني خواږه خوبونه دي، ما پر سر اخیستې د مظلوم ولس غمونه دي، نور خلکو کړې کم اختر ته سینګارونه دي، موږ خو خیر نه یو دلته چغې فریادونه دي، تیر د ګیلمن وزیر په زړه بې حد دردونه دي، وګوره چې غوس غوس یې په شونډو جوړ داغونه دي. شهید عبیدالله بارکزی ته لیکلي دي په تا یتیم شو د افغان ولس وطن شهیده، څه په ارمان لاړې د سولې ارمانجن شهیده، ستا د وجود غلبیل کولو ته په زړه څنګه شوې، کور یې میرات زامن د مړه شه د دشمن شهیده، ما به د سولې زیری در وایه چې ارمان دې سر وی که در سره وای، زه پر وخت د زکندن شهیده، د تور لحد سوالونه خپل درته ځواب دی، سور د غیرت نشان د یوړو په کفن شهیده، چې خبر شوی دی بس ژاړي نور یې وس نشته، دا څو اشعار درته ډالۍ کړو ګیلمن شهیده، پورته کېږي به د لر و بر افغان او په هغه لوی افغانستان مین یم، زه په پاک دین د پاک سبحان مین یم، زه په اسلام زه په قرآن مین یم، په حدیثونو د جانان مین یم، زه په نبي آخر زمان مین یم، د مذهبي روادارۍ قایل یم، په هر انسان هر مسلمان مین یم، وطن مې ځان دی زه پر ځان مین یم، زه په شیرین وزیرستان مین یم. علي وزیر ته یې لیکلي دي چې لونګۍ شمله دې داسې د زمریانو سره خوند کړي، چې په تېر کتاب چې حد نه لري په هغه کتاب کې هم چاپ شوې وه، موږ تاسو ته دغه غزل ویلې وه، مرګ مې روا دی ماته مې ګورې ماته مه ګوره قانون، مرګ مې روا دی چې پښتون یم پښتون، مرګ مې روا دی ګیلمن زړه د شه راباندې سوړ کړی، نه مې پور شته نه مې خون، مرګ مې روا دی. او د پیوند دا په پیوند د میرزا علي پسې خبرې کوي، څوک چې منظور محسن علي پسې خبرې کوي، دا په پیوند میرزا علي پسې خبرې کوي، او چې کله اورم د ګلخان کیسې ته زړه ووایم، دا په شیرین او زموږ په تن پسې خبره کوي،
او ګیلمن وزیر ترې 100 ځله قربان شه. په تېر کتاب کې هم چاپ سوی و. څوک چې ژبه د پښتو وایي افغان دی، چې یې نه مني پښتون دی، نه ګلخان دی، که یې سر ځي په پښتو او پښتونواله ګیلمن وزیر ترې 100 ځله قربان دی. بیا داسې د خړ کمر شهیدانو په یاد کې لیکلي دي چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ باندې اټیک وسو، په هغه کې مختلف خلک ټپیان او شهیدان سو. سبا اختر دی، واړه خلک په سینګار لګیا دي، هغه بدبخته انسانان څوک په مزار لګیا دي. اوف دا کوم کام دی، خپل کور د نن وژنې سره ورور یې له ورور غوښې پرې کوي او پلار په ځان لګیا دی. نورې وادونه په پټرول او په ډیزل چلیږي، زموږ په ملک په سرونو کاروبار لګیا دی. او چرته خوشحال خان چرته مغول دا سمون نه سره خوري. دا یو د غزل عنوان دی چې په دې لیکلی دی چې چرته صادق او چرته غل دا سمون نه سره خوري، چرته خوشحال چرته مغول دا سمون نه سره خوري. وخت لا نور به استحصال زموږ تر کومه کوي، زموږ ژړا او ستا خندل دا سمون نه سره خوري. ګیلمنه د ولس ترجماني پکار ده، دا انقلاب او ستا غزل دا سمون نه سره خوري. بیا په اوربند کې چې کله په افغانستان کې اوربند وسو، چې جنګ به نه کوو، هغه ته یې ډالۍ کړی دی. پخوا جنګونه و اعتبار نه و په ژوند لالیه، اختر ته راشه اعلان شوی دی اوربند لالیه. دا ځل اختر په ښه مینه په مستي تېروو، چې دا د سولې غږم چا او کړو څرګند لالیه. یې ګیلمنه زه به تا او ته به ما ته ګورې، راډکوې به د سرو شنو بګړو مړوند لالیه. او کافر له پاسه په منبر دې کړمه، په وینو سور پر هر دې کړمه، د مور په غیږ کې ترهګر دې کړمه. چې ته عسکر سوې نو طالب شومه زه، چې زه طالب شوم نو عسکر دې کړمه. زه د په هر رنګ کې وژلی یمه، کافر له پاسه په منبر دې کړمه. افغان بچیم در په در دې کړمه، خرڅ په کالدارو په ډالر دې کړمه. په ګیلمن هیڅوک زړه نه خوږوي، قتل په داسې چل هنر دې کړمه. او کله چې کشمیر د هند برخه وګرځېده نو بیا یې شعر ورته لیکلی دی. او په آخر کې ستا په ننګ غزل را دغ کړې ده، ستا په ننګ وطنه ډېر کلونه خاورې شوي دي، ستا په ننګ وطنه ډېر ګلونه خاورې شوي دي، ستا په ننګ ډېر لوړ شخصیتونه خاورې شوي دي. واورې خلکو لوی افغانستان د ننګیالیو کور، دلته ډېر مغرور سرونه خاورې شوي دي. دا د غزنوي امان میرویس نیکه ټاټوبی دی، دلته سوپر طاقتونه خاورې شوي دي. څوک یې چې د واک د اخیستو په نیت راغلی دي، دلته یم هغه ارمانونه خاورې شوي دي. چا چې جوړوله ترې 15 صوبه بیا خندلې دي، ها دلته د هغو د تور لنګونه خاورې شوي دي. خیر دی ګیلمنه که په ننګ د وطن مړ شې څه، ستا نه ډېر نازک مخونه خاورې شوي دي. په آخر کتاب کې د ده تصویر ورکړی دی. او کتاب کور خپرېدونکې ټولنه، شاپ نمبر 8 دی، لوور ګراوند، شیخ یاسین ټاور، ارباب سټاپ، یونیورسټي روډ، پېښور. د تماس نمبر یې دی، د رابطې نمبر 0314 005154. او یا کاله برباد شوم چې زه په اتحاد او اتفاق شوم ملګرو، نو را شوم انډیس شوم موساد شوم ملګرو. دغه د اویا کاله برباد دریم چاپ کتاب دی چې موږ تاسو ته په لنډه توګه د دې کتاب ریویو واخیسته. هیله ده چې تاسو به دواړه کتابونه خوښ شوي